ګرانو لیدونکو د مزار ښار روضې ته راغلی یم او غواړم چې د دې ځای ځینې مهم او ښکلي تصویرونه له تاسو سره شریک کړم. دلته د مرغاویو دپاره یو حوض جوړ شوی دی، خو جالبه دا ده چې ماشومان هم پکې لامبي. په همدې شکل د روضې داخل ته ورځم. دا د روضې هغه داخلي سرای او محوطه ده او تر دې وړاندې د روضې داخل ته هم انشاءالله چې ورځم. په دې ځای کې خلک د صدقې او خیرات پیسې ورچوي. دا د مزار ښار د حضرت علي کرم الله وجهه روضه ده چې په دغه ساحه کې ویل کېږي چې همدغه قبر په دې ځای کې دی. حالا چې حقیقت دا دی چې د حضرت علي کرم الله وجهه اصل قبر هیچ چاته نه دی معلوم، خو دغه ټوله روضه په همدې زیارت باندې جوړه شوې ده او په دې ځای کې چې کوم کسان ناست دي هغه د خلک خپل صدقې، نذرانې او خیراتونه هم همدغه کسانو ته ورکوي. دې کسانو ته هر سړی د خپل توان په اندازه باندې یو څه کومک کوي او دوی هم کله چې داسې نوي کسان راځي دې ساحې ته نو هغوی ته یو څه اشاره کوي چې یعنې تاسو خپله صدقه دلته موږ ته تسلیم کړئ. او په دې ځای کې بعضې کسان نفلونه کوي، دعاګانې کوي. اکثریت په دې کې د مذهبي موضوعات دلته ډېر نه دي مطرح چې د کوم مذهب والا اهل تشیع راځي یا اهل تسنن راځي، ټول راځي او د دې زیارت لیدنه کوي، دلته دعاګانې کوي. همدا دلیل دی چې د ټولو په زړونو کې ځای لري او درناوی یې ترلاسه کړی دی او هر سړی په پوره درناوي باندې دلته راځي. دا چې د جمعې ورځ ده او نور د جمعې د لمانځه وخت را رسېږي، په همدې خاطر باندې عمومي دروازه بندوي او نور خلک داخل ته نه راپرېږدي. مزار شریف د بلخ ولایت مرکز دی. له کابل، هرات او قندهار څخه وروسته د افغانستان لوی ښار بلل کېږي. کله چې په دې ساحه کې علي ابن ابي طالب ته منسوب قبر پیدا شو نو په 530 هجري کال کې سلطان احمد سنجر په هغې باندې د لومړي ځل لپاره یو زیارت جوړ کړ چې وروسته د مغولو په واسطه باندې په 618 کال کې د منځه ولاړله. دغه اوسنی تعمیر یې په 885 هجري کال کې د سلطان حسین بایقرا او امیر علي شیرنوایی په واسطه باندې جوړ شوی چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې بیا ډېر ځله بیا رغول شوی دی او ترمیم شوی دی. اوس به لاړ شو د دې روضې اړوند ډېر لوی مسجد دی چې د جمعې لمونځ پکې کېږي او د هغې هغه داخلي فضا به هم درته وښیم. واقعا دلته په زرګونو کسان ځایېږي او د جمعې او اخترونو لمونځونو ته راځي. دغه ځای د زیارت یا د علي بن ابي طالب مسجد، آبی مسجد یا مسجد کبود، روضه شریف، د علي زیارت او یا سخي زیارت په نومونو باندې یادول کېږي او د دې ښار په مرکز کې موقعیت لري.